زما پلار چې ژوندی و نو ویله به چې د عمر د ډېروالي تاوان دا دی چې تا ته بیا هر څوک د یوه خطرناک انسان په سترګه ګوري. ما دا پخوا له زده کړې وه چې د خطرناکه تر شا یوه بله څېره هم شته، هغه د هنر او عزت څېره ده. موږ تاسې په رسم و رواجو او کلتور باندې ژوند کوو، هر څوک یې کوي. په دغه رقم هر څوک کولی سي چې کور ته ځان ورسوي، او پر ما باور وکړئ پر دې لاره تاسو کولی سي چې ځان کور ته ورسوئ. یو ګړی ودرېږئ، یو ګړی راسئ آیسکریم درکم، راسئ کوچنیانو. ما ته آیسکریم رانیسه. یا موږ باید ولاړ شو. ته هر وخت وایې چې یا ښه کې رانیسې یا تېره رانیسه. سمه ده، څه رقم غواړې؟ د بادام آیسکریم. ښه د بادام آیسکریم. ستا پلار یو لیکوال و او پادري هم و. د کلیسا سره سره به هغه لیکنې هم کولې. د ده هغه رسامان خوښېدله چې انسانان بې رسم کړي وه د بکسو په رقم. چې ما به هغه ته کم نظر ورکوئ نو هغه به راته ویل چې ته تکړه کېږې. سفیر ماګلیس په خپله سیمه کې د تروریزم پر ضد یو اخلاقي انسان او ډېر لوی ملاتړی و، خو تر اوسه پورې کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. راکه دا ستا قهوه ده. مننه اغلې. څه حال دی؟ ته هم غواړې؟ ولې نه، ډېره مننه. ډېوه ته بیا ناوخته رالې؟ ما خو هېڅ نه دي ویلي. څه شي ترلاسه کړه چې دلته رالې؟ او وایي ته جدي یې؟ ما تر اوسه پورې چاته نه دي ویلي. ته یو څه مایوسه یې وه؟ تېر وار چې ما ورته ویل دي لارښوونې نه عملي کولې. او وایي راته ووایه زما انډیوال پلار کېږي. ډېر ښه، مبارک دې شه. ته څه ته وایم راک پلار کېږي.
ما اوس څه درته وویله وای په کیسه کې مه کېږه یاره ډېر ښه خوند به وکړي زه ستا دپاره ډېر لیواله یم او ته به ډېر ښه پلار یې سبا ځو جکي سمندر ته ځو ته سنډیا او کوچنیان راوله او زه به تا ته تختام راوړم زما دا ځګان نه خوښېږي زه پوهېږم چې نه دي خوښېږي خو دا به ښایي چې کورنۍ سره یو ځای سي او نن دې بیا زه دا ټول ته په لاس هم ورکړم نو ته به سبا خامخا راځې زه کوښښ کوم ته ګوره ستا پلار ډېر څه کوله ستا پلار یوازې د رسامیو او بکسو په اړه خبرې نه کولې هغه به ویله چې بیره هر ځای ده او نړۍ ټوله په چم و چمبازي ژوند کوي دوی ما خوښوي یا نه دي خوښوي مازې لږ احتیاط کوه راسي 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 کریسټو دی راسي 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 زه لاندې درځم سمه ده څنګه چې ستا خوښه یي مشره سفر دې څنګه و سهار د کولمبیا سره روان سوم د کولمبیا څه دلته په یوه ورځ کې و یاره په هر صورت زما اټکل دا وایي چې کریسټو به میلیونر سي ښه رښتیا و او دی و هغو نورو ټولنو ته بیرته ورغلی دی دی د مکتبو سره د روغتونو سره او د سیاسي خلکو سره په تا باندې سوداوي کوي هغوی همیشه واده ته وفاداره ختلي دي او دا ټوله څه وخت سوي دي کله چې دوی د 7 وسلو سودا ورسره وکړل په هغه وخت کې دا هلک د NSA سره و دوی د کریسټو په واسطه ډېره شرابیته پیدا کړله د شمالي اسیا د یوه ترهګرې ډلې سره اوس کریسټو د یو نفر سره په ترهګرې ډلې کې کار کوي د هغه د کوچنیوالي انډیوال دی ستا نیکه په دومه نړیواله جګړه کې په B40 تیاره کې سپور و او مړ سو هغه ټول کسان چې د سره په تیاره کې سپاره وو هغو ته یې پراشوټونه ورکړه خو خپله بیا ولاړې د تیارې سره یې ځان شوه کوي د هغه ته خو د قهرمانۍ ژوند وایي پلار جانه ته سره ولاړه سم ته زما سره ځې ته خبره یې چلته څونه یخ دی ته ګوره ته ورسه ولاړه سه د مور سره دي یو څه کومک وکړه چې زه بیرته راسم که بیا تا غوښتله نو زه به دې د ځان سره بوځم کول دی ژر سه ورسه څه کیسه ده صیبه هېڅ نه ده هغسې زه پوهېږم چې تا ته د یو چا میراث در رسېدلی دی خو دا دې معنا نه ورکوي چې ته دې دلته په ریو کې کښېنې ګوره ته باید ډېر زحمت وکاږې چې بیا د څپو څخه ځان خلاص کړې وده چې ته یې وارې 5 کوچنیان پیدا کړې بیا به دې وګورو چې څنګه په څپو کې بازي کوې کال ته یو شی څښې که څنګه سمه ده یاره درځه ښه خیر پرېږده یې یاره ستا پلار زما مشر و او زه د هغه مرستیال وم موږ د یو بل په باره کې ماس دغونه معلومات درلودی چې دواړه ډېر زړور یو زموږ په منځ کې یو ورورولي وه او موږ یو پر بل دونه باور درلودی لکه څوک چې پر خپله کورنۍ لري ډېرو پخوانو کسانو ویلي دي چې هر څونه سره یو ځای یاست نو د منځه نه ځئ خو که چیرې سره جلا سوست ډېر ژر د منځه ځئ ته ډېر لرې تللی یې هلته به تا ته په 2 منزل کې د وسپنې ګیټ په مخه درسي سمه ده په مخه دې شه واوه زه باور نسم کولی اوس هم باور نسم کولی چې چینایان چې ستاسې سوداوي کوي دا خو ښه دی دوه برابره نمرې 18 نمرې ناکامه سوې ته وده وبجې ګورو زه کوشش کوم ورته وګوره 28 نمرې مې وګټلې تا خو وګټل تا څنګه وګټل تا خو اول وویل چې ته نسې کولی دا نه دی چې ومې کوي دا د دې معنا لري چې ته ناکامه سوې فکر وکړه چې د ډوډۍ دپاره به څوک راغلی
ښه په ډیرو قضیو کې قومندان چالاک ملګری درلودی په اخر کې موږ د سکریبل په نامه د یوې ډلې سره مخامخ شو سکریبل یوډا راسته طرف ته ورسه تاسو څونه غواړئ نه غواړو څنګه کوي اوه خدایه زموږ ډېره ښه ډله ده موږ ویمې درلودې چې سنایپر یې چلوي دی په منځنۍ مهاوي سارا کې لوی سوی دی زموږ دولت دی په ترکیه کې پیدا کړي کله چې دی یې ښیي والته ری زموږ خبریال زموږ مخابرې والا دی په ختیځ ال ای کې لوی سوی دی ده ته یې د سپینو زرو ستوري په دې خطر ورکړي ځکه چې دی یوه زخمي ډله د جنګ څخه راویستل سني دی بیا زموږ ګرنیټ والا دی د ده بازوګان غټ سوي وو او دی په دې له نه پوهېدی چې دا فایده لري دی ډېر وارخطا و ایجې بیا زموږ ډلې ته په 30 کلنۍ کې راغلی دی د مویتای کراټې یو ډېر تکړه استاز دی دی په دغه عمر کې لا ډېر بهادور او غیرتمند دی د مایکي بیا 20 کاله په پوځ کې کېږي تاسو خبر یاست چې دی څنګه مین و د خپلې مېرمنې عکس بیا په هیلمټ کې همیشه ایښی و او د هغې د سر ویښتان بیا په جیب کې اچولي وه دی ډېر چپ انسان و هېڅ وخت یې خبرې نه کولې او په اخره کې بیا دا زموږ مشر دی زه د په باره کې ډېر څه نسم درته ویلی خو دونه درته ویلی سم چې د په چاړه باندې تر ټوپک ښه جنګ کولی سوی دا زما په کور کې اخري شپه وه تاسو به هم فکر کوئ چې زه به څونه ښه پلار یم او یو ښه خاوند به یم خو ته باید هغه زما د بد وخت کیسه ووایې او یا هم هغه زما کلیزه در په یاد کړې ته خپله کورنۍ په دې نه پوه کوې چې زه څه کوم ته چې هر څه غواړې هغو یې مني چې مازې کور ته ولاړې ته یو خواهش وکړه هغه به دې سل در پوره کړي څنګه یې ښه ته هم ورته لرګي وراچې ای مشره و موږ ته یو څو دقیقې وخت راکړه یا زما دفتر ته راسئ مننه ای په لاسه ته پوهېږې چې زه یو څو مهمې خبرې زموږ د عملیاتو په باره کې لرم خو لکه څنګه چې صاحب وویل او زه هم وایم د دې ډلې په شروع کې کله چې موږ لاندې ورشوه سو او کله چې موږ په جنګ اخته سو دا باید په پام کې ولري چې موږ باید کور ته سم لاړ سو په دې منځ کې باید موږ د خپلو ځانو او یو بل سره بد ونه کړو که چیرې یو د بل سره همکاري وکړو نو خپلو کورنیو ته ښه سلامت ورسېدلی سو او بل به دا چې زموږ به په دې جنګ کې بریا هم په برخه وي نو د دې د مخه چې موږ تاسو جنګ ته ورشوه سو دا هر څه باید موږ تاسو ته واضح که په تاسو کې څوک پوښتنه لري نو هغه ازادانه کولی سي صاحب خپل ځان خپله ساتلی سي او زه هم ساتلی سم خو تاسو باید د یو بل په ساتلو کې همکاري سره وکړئ په دغه رقم نو موږ کولی سو چې بریا په برخه کړو او بېرته سلامت راسو زموږ ټوله فکر باید په عملیاتو کې کله چې موږ جنګ ته ورشوه سو نو کورنۍ هر څه هېروو دا مو باید په یاد یې نوش جان زما د جیمز نوم خوښ دی زه به فکر پکښې وکړم که هغه هلک و دلته راسه زه په تا فخر کوم مننه ګرانې ای کوچنۍ شیطانه پر مور به دې ډېر پام کوې او د کیرول خاله څخه بې لرې ساتې زما هغه سګرېټي ښځه نه خوښېږي زه پوه شولم ګرانه سمه ده هسته سم دي سمه ده زه به پام پر کوم که کولی سې د څو عمر دپاره دې وریښتان غټ کړه کوم بل څه هم ستا قومندان صاحب و ته باید زما سره اوسېږې کله چې زما اول کوچنی پیدا کېږي ته پوهېږې چې زه خپل کوښښ کوم مینه در سره لرم ګرانې مینه در سره کوم جګړه د امیدونو کور دی هلته د باور هېڅ امکان نشته
که ته چیرې د هر څه د لاس ورکولو امید ونه لرې نو ته به هر څه د لاسه ورکې. دا مو ونیول خو هغې ګبریټ وژلی دی. دا د لیره صاحبه زه څه وکمه؟ راته ووایه چې زه څه وکمه؟ زه ډاکټره یم د مکسیکو څخه. زما څخه څه غواړې؟ راته ووایه تاسو امریکایان ولې موږ نه پرېږدئ چې په ارام او قرار سره ژوند وکړو؟ زما نوم لیسا ده. زه یوه ډاکټره یم د مکسیکو څخه. تاسو زما څه چیش غواړئ؟ ما وختي و دې سړي ته وویل چې زه په هېچ باندې نه یم خبره. زه خبر یم چې ته څوک یې اغلې مورالیسي. په دې هم خبر یم چې د چا لپاره کار کوې. نو ته ولې موږ نه ژغورې او ته دا راته ووایه چې ته په چیش باندې خبره یې. ته یو بې عقل او رذیل انسان یې. سپیه احساس کوي اغلې مورالیسي؟ ښایسته ورځ ولرې. سپیکر یې وربند که. تر هغه وخته زنګ مه راوه تر څو چې اقرار نه یې کړی. سمه ده صاحبه. راته وایه که یا؟ زه نه یم خبره، ما پرېږدئ. راته ووایه، نه راته وایه. هلکانو څنګه یاست؟ نن خو زما ډېره ګرمي کېږي. چرم مې اغوستی دی او جراحي مې ورسره په پښه کړي دي. افریقا یخه ده، خو ګیله نسي زغملی. په هر صورت یو مشکل دی. تاسې توجه وکئ، ګروپان بند کړئ. 3 ورځې در مخه زموږ 2 جاسوسان والټر روس او اغلې لیسا مورلیس د دښمن د خوا په کوسټاریکا هوټل کې د خپلې خویندې څخه تښتول سوي دي. دا یو غټه او درنه پیښه ده. بدبختانه ښاغلی راس وژل سوی دی او اغلې مورالیس ورسره ده. موږ باور لرو چې دا د میاخیل تروکیویچ او AKA کریسټول کار دی. نور معلومات به ایلټي درکړي. مننه مشرتابه. میاخیل تروکیویچ AKA کریسټو دوی دوه د هیروینو کاروبار کوي د وسلو لپاره. د روسیې د مافیا او د مکسیکو د موادو مخدرو شرکتو سره د 1990 کال راهیسې. اوس کله چې دا ونیول سول په هغه وخت کې مورالو د کریسټو سره کار کوي او د دغه نفر ابوشبال سره. شروع کوم په نامه د هغه خدای چې موږ یې مسلمانان پیدا کړي یو او موږ ته دا توان راکړی دی چې ستاسو سره وجنګېږو او موږ به تر هغه وخته ستاسو سره جنګېږو تر څو چې ژوندي یو. زه بیا به تاسو ته تشریح کړم امریکایانو، موږ نه یو سره جلا سوي. موږ چچنیایان د هیچا سره تیری نه کوو. تاسو امریکایان که د خلکو خوښه یې کینې خوښه تاسو پر هغو باندې په زوره پاچاهي کوئ. تاسو پر هغو باندې خپل قانون تطبیقوئ او تاسو ودې ته ادامه ورکړې ده چې قرار ټول اسلامي هیوادونه ونیسئ. خو دا کار تاسو په هیڅ صورت کې نسئ کولی. امریکا به هیڅ وخت نه وي محفوظه تر هغو چې د دغه کړنو څخه لاس وانخلي. الله مو مل دی. ابوشبال یو چچنایي ترهګر دی. په بلیسن مکتب کې هغه چاودنه وکړله. ابوشبال په اندونیزیا او په فلپین کې تمرین اخیستی دی. اوس هم ابوشبال او کریسټو لږ پټې اړیکې لري. که چیرې مورالوس د هغې دپاره کار کوئ نو بیا ولې دې اختطاف کړله مشرتابه؟ ډېر ښه. دا د اغلې مورالیسې نور معلومات دي. اشه څوک سوال لري؟ مشرتابه تاسو معلومات لرئ د هغو پر قرارګاه به څو نفره پیری او څو نفره به ګزمه کوي؟ شاید 18 نفرۍ، خو موږ د هغو په باره کې نور معلومات نه لرو. دوی به پر خپلو ځانو باندې یو پیره لري او د ځانو د ژغورلو دپاره به کوښښ کوي. هلته به موږ د سره کم وسلو سره مخامخ سو. حتمن به درنې وسلې لري ځکه چې دوی کشاکبران دي او د راکټان څخه به حتمن کار اخلي. دوی به نورې ځانګړې وسلې هم لري خو موږ په دې اړه نور معلومات نه لرو. تاسو باید د خپلو ځانونو سره د راکټانو پر ځای نورې وسلې یوسئ ځکه چې د راکټانو او د درختو د بلګونو رنګ سره جلا دي نو ډېر ژر پېژندل کېږي. اشه نور څه خو به نه لرئ؟ که چیرې هغه مورالیسه نه وه بیا؟ په هغه ځای کې ډېرې وینې وې خو موږ وپېژندل چې هغه اغلې مورالیسه ده. شاید دا نور هم زخمي کړي ځکه چې هغوی وحشیان دي. تاسو باید دا د وحشت څخه وژغورئ او د ځان سره یو ډله بوځئ چې دا د باندې راوباسئ. په 2 دقیقې کې شوه کېږئ.
مشره ته موږ ته دا ویلی سې چې هغه نفر څوک دی چې موږ بېرته راسو او ټینګه لغتې ووو کوم نفر چا چې ستا وریښتان درخرولي دي رزله ستا سر هم داسې برېښي لکه پر یو غونډۍ چې هنداره کښېږدې ته وایه چې زما سر داسې برېښي لکه ستا له سرو زرو غاښ یا داسې نه دی داسې ویې پوټې کوي یاره ته پوهېږې دا پلار کېدل تر ټولو ډېر ښه خوند کوي دا چوټې و شیدې ورته رانیول دا ډېر زور غواړي خو هغه زما پر ځای سینډي کوي پروا نه لري زه د هر څه ته آماده یم زرغون ګروپ په 10 ثانیې کې لګېږي 5 بلاک بیډمن دا بلاک بیډ رښتینی دی مخابرات چک کوي پای بلاک بیډمن دا بلاک بیډ رښتینی دی پای اوس ورښتینې دا میندې ستاسو سره اړیکه وصل شوه پوه شوم مینه ټوله پر مځکه یو د ټیبر څخه تیر شولو کومه لارښوونه زما و ډلې ته لرئ رښتینې زموږ هدف د یوه ځای څخه بل ځای ته تبدیل شوی دی موږ یې دوه موقعیت پیدا کړی دی د هغه ځای څخه موږ ته 8 دانې سیګنال راکول شوي دي د SWCC کښتیانې به تاسو ته پر 0600 دستي در ورسېږي څنګه پوه شواست پوه شوم مینه ته آماده یې ولې صاحبه موږ پر 4.1 درجې زاویې باندې مخ ته ځو ته ورځه ویپلاش یوه دقیقه
فلاش ورسئ. مشتیانې ورسېدلې. صاحب امنیت کې ده. ویپلاش دوې کښتیانې ولاړلې. ویپلاش دا بلک بیرډ دی مخابره چې کی پای. بلک بیرډ دا ویپلاش دی. تاسو په امنیت کې یاست. موږ در روان یو. پوس ویپلاشه تاسو زموږ د ډلګۍ څخه څومره لرې یاست؟ 20 کیلومتره. کمپیوټري طیاره در روانه ده او ستاسو موقعیت ته رسیږي. ما پرېږدئ. زه نه یم خبره. زه په هیڅ نه یم خبره. یا صاحب موږ باید ورسو. پوه شوم درځئ. صاحب موږ کمزوري یو. تاسو باید زموږ سره ولاړ شئ. تاسو به څو قدمه زموږ څخه مخکې ولاړ شئ. موږ د لې پر خپل حالت باندې ولاړ یو. د ویمیا او زما موقعیت د لې ډېر ښه دی او زه باید بلک بیرډ مین ته راپور هم ورکړم. موږ د لې پاتېږو. پوه شومه. ټینګه ونیسه. پوه شوم. ویپلاش دا بلک بیرډ دی. زموږ یوه ډلګۍ یوه هدف ته روانه شوه. ډېر ژر د اوربند مرسته راواستوئ. بلک بیرډ دا ویپلاش دی. پوه شولو. د اوربند مرسته در روانه ده. موږ په 15 کیلومترۍ کې یو. ویپلاش دا بلک بیرډ دی. دښمن زموږ تر ولکې لاندې دی.
مرستیاله آماده یې؟ پر یوه درجه د برج سر پوه شوم تر دروازې پورې امن دی. څنګه بیا غمه نه دي را روان؟ ستاسو د شا د خوا دوه نفر د روان دي. راځئ پاک سوه ټول پاک سوه. ویمي 11 درجې د موټروان ومې لیدی. لعنت پاک سوه ټول پاک سوه. هدف په امنیت کې دی. مرستیاله زه مایکي راپورته کوم. الټي دا مشر دی هدف په امنیت کې سو. ستاسو امر ته انتظار کوم. ستاسو مشوره غواړم. مایکي کښته دی مایکي کښته دی. ستاسو امر ته انتظار یم. پوه شوم تاسو یې راپورته کړئ. مشره ټلیفون مې پیدا کړئ. بریدمنه مرستیاله دا ښکار لکه دوه موټران چې د شمال د خوا څخه ستاسو طرف ته روان دي. هغه ستاسو څخه 3.5 کیلومتره لرې دي. تاسو کولی شئ چې د لویدیځ پر دروازه هغه بل موټر در سره بوځي. اغلې مورالیڅې زه تا کور ته بیایم. زه ستا څخه یو څو پوښتنې کوم. ستا د مور نوم څه دی؟ روزالیسا. ستا د پیدایښت کوڅه؟ هاټ سپرینګ. صحیح دی. ارامه اوسه. ویپلاشه دښمن د شمالي خوا څخه موږ ته رارسېږي. پوه شولم. دښمنان د شمالي د طرفه ستاسو خوا ته روان دي. مرستیاله تاسو باید د هغه ځای څخه دستي ووځئ. موږ ستاسو پر دوم ټاکلي ځای سره یوځای کېږو. پوه شولم. الکوانو سره راټول سئ. صاحب هغه موټران زموږ څخه 1 کیلومتر لرې دي. لعنت. ښه زه تا اوس بیایم. مشه دی رستګې په شاوخوا کې ویشتلی دی. مرمۍ د غوږ وتلی دی ژوندی دی مردای د روان یو. ویمي موږ وځو. موږ ستاسو په ټاکلي ځای سره یوځای کېږو. راځئ راځئ درځئ. رسته لاسته رسته لاسته.
موږ باید پر دوامه لاره باندې ووځو او موږ باید پر دغه سړک سره یو ځای سو. چپه 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 طرف. مایکي راپورته سه. مرستیاله موږ دوام ټاکلي ځای ته نه روان. موږ باید پر سمه لار ولاړ سو. سمه ده. ولسه راپورته سه راپورته سه. مرستیاله موږ واصل لار ته راووتو. ډېر ښه بریدمن ته راپور ورکړه. راپورته سه ونیسه مایکه. بریدمنه د دوامه ډله ده. موږ تر دوام ټاکلي ځای تېر سولو. زه تکراروم موږ دوام ټاکلي ځای تېر سولو. درېیم ځای ته راسئ. څنګه پوس پای. ټکان پر وکړه. راپورته سه راپورته سه. ونیسه یاره. آماده؟ ونیسه ولې؟ ټک مې وکړئ. موږ راوختو. صاحبه زه به یم څلوره واخلم. صاحبه د کښتیانو موقعیت چیرې دی؟ ما د ویپلاش څخه مرسته غوښتې وه. هغو ته ووایه چې موږ هدف وویشتی. هغه ژر رارسېږي. پوه شولم. مایکي راپورته سه. موږ روان یو. هلته وګورئ هلته. اوف خدایه. در چپکه که. پام کوه پام کوه. بدلوم یې. دښمنان را نږدې کېږي. ویپلاش موږ دوام ټاکلي ځای تېر سو. موږ درېیم ټاکلي ځای ته روان یو. موږ اته کسه یو. اووه جوړ یو. یو زخمي دی. زموږ هدف هم زخمي سوی دی. زموږ زخمي عسکر پر سر باندې ویشتل سوی دی. ټاکلي ځای ته باید ژر ورسېږئ. اوس ما خدایه. مایکي راموسه وروره. مایکي راپورته سو. مایکي راپورته سو. زه چیرې یم؟ راموسه وروره موږ په موټر کې یو. موږ چیرې یو؟ موږ پر لاره یو. د دې ځایه وځو. ته ښه یې. ته پر مخ باندې په مرمیو ویشتل سوی یې. هغه مو پیدا کړل؟ هو موږ پر لاره یو. په ګاډۍ که اوبه دي اوبه. ولوېدلو. د موټر سره واوځئ.
دا مو پیدا کړئ. مرسته در سره کولای سم؟ ته میلدلسن یې؟ یا برام یم. کریم الله چیرې دی؟ ته به شبال یې؟ ډېر ښه. لکه څنګه چې ما کریسټو ته په ټلیفون کې وویل تا چې ضرورت ورته درلودی هغه شان اماده دي. دا وګوره ښایسته دی او دا تر کرتۍ لاندې اغوستل کېږي. دلته راسه. په دې صدریانو کې سنګینان کاریږي. 500 دانې. دا داسې جوړې دي لکه صدریانې. د دې سره چاودېدونکي مواد هم ګډ دي. مهرباني وکړئ. دا بیخي ډېره تباهي رسي. دغه دي. دا په سترګو نه معلومیږي. دا ډېر په مهارت سره په دې کې بسته سوي دي. پوه سوې؟ دا د آزاد چاپېریال دپاره جوړ سوي دي. باور وکړه داسې وسلې په دنیا کې لږ پیدا کېږي. کم چې یو نفر په زرهاو نفر مړه کولی سي. ورته ګوره. دا د تلاشۍ علم نسي پیدا کولی. د دغو په واسطه باندې ته سپینه ماڼۍ لا د منځه وړلی سې. ته ثابتولی سې؟ ته وخت لرې سابریا ته ولاړ سې. کله چې دا پټاو سي هېڅوک به ژوندی پاته نه سي. 500 مرمۍ چې پر یوه ځای پټاو سي فکر وکړه چې څونه خرابي به پیښه کړي. ته دا یوه دانه صدرۍ دغسې سټوډیم ته یوسه یا خمارځای ته یا یو تجارتي مارکیټ ته. نو رسنۍ به ویره خپره کړي. ته هم د هغه غواړې. ټول اقتصاد به د منځه ولاړ سي.
یاره ته خپل ځان ته وګوره ته هغه رقم یې صاحب ستاسو کورتۍ راکوئ یا دغسې سم دی ته پوهېږې د ډېره وخته څخه ما غوښتل چې زما د زاړه ژوند زوړ ملګري ووینم خو هر وخت زه ناامیده سوی یم ځینې خلکو زموږ د کار مخنیوی کوي که زه خبر وای نو ما به وختیله د مخه لرې کړې وای ډېر ښه خوند کوي مه مایوسه کېږه یوري دا زما نوم نه دی خبر یم محمد ابو شبال د شبال زوی ونیسه ستا د پلار نوم یوګیني دی شان تغیر کوي و تغیر یې کړی دی په دغه خاطر خو دا زموږ اخري ځل دی چې موږ یو بل سره وینو زه په یو غار پسې ګرځم چې په هغې کې پټ سمه سر مې نسو خلاص زه CIA لیدلی یم زه نه غواړم چې ښکیل سم زه په یو ښه موقع پسې ګرځم زه او کورنۍ د دې ځایه ځو زه نور طاقت او اراده نه لرم چې د امریکایانو سره وجنګېږم هغه زموږ سودا څه پکه یم یخیله دا څو کاله کېږي چې زه خپلو خلکو ته تمرین وکوم ما ډېر قربانیان جمع کړي دي سودا دې پر ځای ده زه یو څو ورځې بعد تقاوت کېږم زه ستاسو سره تر اخره کار نه شم کولی دلته ډېر کارونه شته چې باید موږ یې وکړو هغه زما بغیره هم کېدلی سي زه نور ستاسو سره کار نه شم کولی دا زما دپاره ښه نه دی چپ که چپ سه دا بیا معنا چټیات مه وایه دا ښه کار نه دی که نه کوې نو داسې تغییر مه ورکوه هېڅ شی تغییر نه کوي هېڅ شی تا راته وویل چې هر شي تغییر کړی دی نو دا څه شي دی دغه څه شي دی ته وایې د هر څه زه د لاسه ورکړم دا ټوله قربانیان چې ما راټول کړي وه هغه زه د لاسه ورکړم ته په یو شي پوهېږې یا ته نه پوهېږې ته مازې استراحت کوه ته تې په کیسه کې لا نه ای مرستیاله مکې څنګه دی سترګه یې د لاس ور کړې ده خو هغه نور ښه دی زه باید دغه ځای ته ورسم تاسې ډېره ښه وظیفه ترسره کړه چې هغه لیمورالیس مو بېرته راوستل ډېر ښه مایکي ته پوهېږې چې دا ډېر ګران کار و ته ورڅخه نور هلکانو ته معلومات ورکړه پوه شوې بلې ډېر ښه اوس مورالیسه ډېره بااستعداده نجلۍ ده هغې ډېر ژر د ډېرو کړۍ سره شناخت پیدا کوي خو دا کار تر هغه ډېر مشکل دی کم چې موږ فکر کوئ ښه داسې ده موږ خو بیخي په دې اړه معلومات نه درلودي و خو کله چې تاسې د هغې ټلیفون پیدا کړئ بیا موږ پوه شوو په هغه کې داسې شی و چې تر اوسه پورې موږ نه و لیدلی څه شي و هغه راته ویلی سي ما داسې فکر لا نه و کړی چې کریسټو او شبال دونې نږدې ملګري دي شبال یو وحشي انسان دی هغه یو پخوانی تراګر دی چې د هغه کاروبار وسلې او مخدره مواد دي و او د هغه د کوچنیوالي انډیوال کریسټو یو سوداګر دی یا هغه سوداګر نه دی هغه کچاکبر دی تاسې لږ چې زما سره مسخرې کوئ اول ما هم دغه فکر کوي شبال غواړي چې امریکایان ووژني کریسټو کولی سي چې دغه رزیلان و امریکا ته را داخل کړي دا به د امریکا دپاره غټ ګواښ سي خو موږ یې نه پرېږدو زه به زموږ د رئیس او هوایي ځواکو څخه دا غوښتنه وکړم چې زموږ سره په عملیاتو کې مرسته وکړي زه غواړم چې اجې او ری په 2 ساعته کې د عملیاتو دپاره اماده سي موږ به د هر وخت په رقم دوی په تیاره کې و افریقا ته واستو افریقا ولې ځکه چې دا میدان هلته دی په ټلیفون کې معلومه شوه د دې څه معلومیږي چې شبال به د دې کوښښ وکړي چې وسلې هم لویدیځ طرف ته انتقال کړي د لویدیځ تاسې کوم لویدیځ ښه یاست د مکسیکو لویدیځ و د مکسیکو لویدیځ ته دا د هغه سیډي قضیه ده تاسو به د یو کنډک سره د لې پاته سئ هوایي ځواکونه به ستاسې سره مرسته وکړي که چیرې امریکا ته نږدې یو پیښه وسول پوه شو سمه ده ته خو به په دې باره کې کومه پوښتنه نه لرې یا د کریسټو سره رومانیې مرسته کول خو هغه اوس سره جلا سوي دي زه به د څلرمې ډلې سره هلته ورسم نو موږ به لویدیځ ته په سوله ییزه ډول ورتلای سو تاسو ته ښه عملیات غواړم او زه به په خپل کار پسې ورسم ښه بخت سمه ده مننه بریدمن صاحب دا کوچني څخه ښه بخت ولرې هغه ټوله خبر دي یوازې مهم کسان لکه څوک لکه ته دغسې فکر کوم زه ځم دا نور خبروم یو ګړی ته ودرېږه ای ورو جانه دا ما تر اوسه پورې نه دي ویلي زه ستا سره موافق یم صاحبه زه ستا سره صادقه یم ما ویل زه به کومندان ته ووایم چې تاوه کور ته واستئ خو دا نوي عملیات ډېر مشکل دي او موږ تا ته ډېر ضرورت لرو ستا په یاد دي چې موږ په کښتۍ کې الانبار ته ولاړو و
کله چې هغه عملیات خلاص و نو تا ویل چې ما ته دلته ضرورت نشته په هغه شپه چې زه په ځای کې ویده سوم نو ما هم د ځانه سره وویل چې زه باید کور ته ولاړ شم خو که خدای نه کړه هلته په تا یو څه وسوه نو زه به ډېر پښیمانه یم چې زه ولې ستا سره نه وم زه ستا ډېر منندوی یم چې ته زما فکر لرې ډېوه خو زه اوس بیخي د مشرانو سره مصروفه یم چیرې ما وکولی سوای او دا ټولې کیسې سره ارامې سوې نو زه باید 2 هفتې رخصتي هم وکړم که چیرې دا کار وسو زه بیا وکم خو که نه وسو نو زه به دا کاغذ راواخم او د دې څخه به یو ښایسته تیاره جوړه کړم سمه ده موږ ښه یو مرستیاله کښتۍ 0.8 فوټه ډوبه کړه کښته یې کړه کښته یې کړه کښته سو ټولې دروازې بندې شوې ډېره مننه چې تاسو ژر راغلاست کښېنئ مهرباني وکړئ مننه موږ دلته عملیات لرو تاسو د هدف ساحې ته ولاړ شئ او موږ ته راپور راکړئ سوال خو به نه لرئ زه سوال لرم موږ خو د هدف ځای ته ورځو که چیرې دوی زموږ د پلان سره سم هغه ځای ته نه راغله نو موږ به هلته څونه وخت پاته سو اوس نه معلومیږي نو خو تاسو به د یو ګړي دپاره هلته پاته سئ پوه سوم اماده یاست بلې صاحب اماده یې صاحبه ریاب جیل لوړ پورته کېږي نو تاسو اماده واوسئ ته یو شی وینې و 3 موټران سره پسې دي یو د تیل موټر دی 2 جیپان دي یو څو نفره پکښې ناست دي په یوه جیب کې 5 نفره دي ته اورې و فکر کوم تیاره ده و موږ باید پټ سو پیرداران یې معلومیږي زه به کیمره راوکاږم
ری د غونډۍ په بغل کې دوینې تیارېږي زموږ ولدیز طرف ته بمان نسته پوه شولې بله بمان نسته ری زما زړه ته نه لېږي چې موږ په افریقا کې یو ولې څه کیسه ده یاره هلته داسې معلومېږي لکه 14 فلیپینیان چې دوی ټوله په لمانځه ولاړ دي فلیپینیان حتما د رنګو څخه معلومېږي منځه والا خو وینم خو روسان هم ورسره دي تاسې دوه دلته راسئ د دې بکسو سره باید ډېر احتیاط وکئ تاسې پوه شولاست که یو دانه لاندې وولېدئ موږ به ټوله مړه سو موږ در دوه مختلفو سرحدو تېرېږو احتیاط په خاطر یوه دانه به جزیرې ته ولاړه سي او هلته به ستا نفر سره ځای پر ځای کې زما یو انډیوال به در سره وویني پلان دې ورته ووایه او ستا سره به مرسته وکړي بولډاګ راډیو چې کوم پای ستاسو سره اړیکه وصل شوه پوه سوم ستاسو غږ مې واورېدی ستاسو مشوره غواړم دلته دوې تیارې دي دوی د خپل موقعیت څخه و ختیځ طرف ته پرواز وکړي ټین پاپا لیماسیرا مشوره راکړئ موږ باید څه شي وکړو پای پوز وو دوې تیارې دي موقعیت یې ټین پاپا مرستیاله ستا به بیخي زړه ته ونه لوېږي ریو ایجې تیارې لیدلي دي چې د مکسیکو د سیډروس جزیرې سره کښېنستلي دي وایي هلته شبال او نامعلومه ترهګر هم وه ته مسخرې کوې مسخرې بیا ولې موږ باید اوس ورسو هغه ځای د منځه یوسو ګر سره د ایس ډبلیو سی کښتیانې وروانېږي هغوی باید یو څه نور مخته ورسي تر څو موږ هغه کسان ووینو سمه ده خبر چې موږ څو ورځې پاتېږو یو ګډه ګراني ځان پام کوه سمه ده ګراني زه به یې چې ولاړ سم ګراني مینه در سره کوم زه مینه در سره لرم جانه زه نه غواړم چې ته په هغه هلکانو باندې بازي وکړې ته زما غږ اورې او خدایه زه به ستا سره ژر ووینم راول پامر 200 متره ورڅخه لرې یو براوو ادب ستاسو بغل ته دی ټینګو ورکښته سي مسکی چالي و ادب ته ورکښته سول مشرتابه ته ورکلای سي
ماپښین په خیر څنګه یاست ته ښه یې ته په کومه ژبه خبرې کولی سې په روسۍ ته روسه یې بله زه په روسي ژبه نه پوهېږم زموږ ژبه صحیح ده و دا سمه ده زه ډېر ښه تاسو دی خلاص کړئ هیله کوم که مو چیرې ته خلاص کړی لیونتوب خو نه کوې لیونی واشي خبرې وکړه نو ته روسه یې بله زه یم ته ښه یې بله زه ښه یم مننه ښه راغلې وبخښئ زما ستا نوم نه دی زده زه اټو یم اټو په لیدو دې خوشحاله شوم کریسټو تذکره دي نو څو عمر له غواړم علي در سره وکړم چې ته به اخر دغه توپه ماته راکړې زه فکر کوم دا یو سودا وه د 9:11 څخه وروسته دا زما کار استولی و د یوې ډلګۍ دپاره چې موږ بیرته ولاړ سو زه بیا تا ته درکړم یا ما مسخرې کولې نه در څخه غواړم ډېر ښه هغسې هم زه تا ته نه در کوم هغسې هم بله ورځ هم ما ته ولیدلې چې په جیب کې دې یو شی واچوئ څه شي زه پوهېږم چې تا یو شی پټ کړی دی هلته ستا په جیب کې دا چیش دی دا زما د نیکه جان بیرغ دی ما ته زما پلارجان راکړی و او زه به یوه ورځ خپل زوی ته پسې ورکړم ډېر ښه خوښ مې سو په ډېره ښایسته کښتۍ کې ناست یې مننه بهترینه کښتۍ د ستورو کښتۍ ده د ستورو کښتۍ دا کښتۍ ډېره ښایسته ده روسۍ به دا لکه هغه په کښتیانو کې چې سفرونه کول نوم یې چیش دی وبخښه سکاټي زه نه پېژنم تا تر اوسه په کښتۍ کې سفر کړی دی ښه ښه ډېر ښه نو دلته یو مشکل دی تا د پیسو ډېر ارزښت درلودی او تا ته به ارزښت ولري اوس هم راته لري لري و ډېر ښه کریسکو ته پوهېږې په نورو نړۍ کې خلک څنګه کاروبار کوي کریسټو بخښنه غواړم اوبه ولې نه وبخښه هېڅ خبره نه ده زه به د نور نړۍ په باره کې درته ووایم دا کښتۍ به هر وخت ستا نه وي چې زه در دروازې ووځم ته به نور دغسې پاته نه یې ته به نه یې هېڅوک زما مخنیوی نسي کولی او ستا سره څوک مرسته هم نسي کولی نو زه به مرسته در سره وکړم موږ دا دواړه باید په ګډه وکړو ته او زه نو ته د دې تراګرو ګیدړانو سره څنګه ښکار کوې نور نو ستا خوښه ده سمه ده شبال څوک دی ته داسې انډیوال لرې چې د هغه سره راغټ شوی یې وبخښه ته یو ډېر ټینګ ملګري لرې و هغه سره ستا هر وخت ساه تېرېږي هر وخت فوټبال ورسره کوې هر وخت بازي ورسره کوې او بیا تاسو سره جلا سي او څو کاله وروسته بیا سره وویني نو ته هغه سم نسې پېژندلی ما او شبال هم دغسې وو موږ دوه یو وخت ښه ملګري وو نو بیا د خپل نظر و ما ته وړاندې کوي ځکه چې دا د دا کې دا وه ما د ده کار ضروري نه دی ګڼلی خو هغه ډېر هوښیار دی ته پوهېږې هغه لکه دا چې زه یم او هغه شبال او امریکا په مابینځ کې دی دغسې ده و ښه مفکوره ده یا دغسې ده بله ته فکر کوې چې دا یوه بازي ده زه دلته ساعت تېروم یا ته پوهېږې چې ته دلته څه کوې بلاک بیر رښتینې بلاک بیر مینه د دښمنانو شمېر معلوم سو او تاسو په امنیت کې یاست تاسو موږ ته راپور راکوئ تاسو د ادب دپاره مخته تللی سئ په پوس ولو موږ ادب ته روان یو کومو خلکو ته چې زه باید جواب ورکړم هغه زما کورنۍ ده یوازې کورني خلکو ته جواب ورکوم و بل چاته نه که زینه وخته کېږي چټیات یې خلاص ول رښتیا نو کریسټو دلته مشکل دی ته د کورنۍ سره مینه کوې اوه و کوم یې د خپلې لور په باره کې دې فکر وکړه څنګه فکر وکړم ته غواړې چې بیا هغه ووینې هر ګړی زما په ژوند کې پلارجانه پر ما ګران یې دا مې په دې خاطر در ښکاره کوي چې ته زموږ په باره کې ډېر جدي فکر وکړې کنې نو دا به هېڅوک ونه ویني ته باید ښه رویه وکړې د انسان په رقم دغه نجلۍ به راغټه سي او واده به سي او ستا مېرمن به یو بل خاوند وکړي
او ته به هر څه د لاسه ورکې. که ما یو شی کړي وای تا زما کورنۍ ته خطر رسوي، زه اوس د هغه احساس کوم لکه څنګه چې ته کوې. کول وکړه چې زما په کورنۍ به هېڅ نه کوې. کول دی په هغو به هېڅ نه کېږي، هېڅ کله نه. تا سنګینان تر اوسه لیدلي دي؟ یا ویې ګڼه چې 14 ځان وژونکي صدرۍ د سنګینانو څخه ډکې سوي دي چې د تلاشۍ آله یې نشي کشفولی او ستاسو هېواد ته در ننوځي، نو ستاسو په اقتصاد به څه وسي او رسنۍ به دا ټوله نشر کړي. ستاسو په هېواد کې به مازې یو څو د میلې ځایونه پاته سي، مازې مرکزي میله ځای. نو ته دا راته وایه چې هلته 14 تراګر دي، 14 ځان وژونکي صدرۍ اغوستي دي او دوی به تر سرحد تیر سي، نو بیا به چیرې ولاړ سي؟ سانډیګو، سان فرانسیسکو، هوسټین ستاسو په هر ښار کې به وي. او دا کار اوس کېږي؟ دا کار اوس جریان لري. وبخښه چې شي؟ دا کار اوس هم روان دی. مخنیوی څنګه کوای سې؟ زه نسم کوای. بلاک بیرزه اورئ، موږ ټوله ځای پر ځای سوو. پوه شوم.
چارلوسه دروازه بنده که مرسته ماشین دی ماشین مرسته کښېنه پاک سو درځئ راووځئ ریډ پاک دا بلاک بیرډ دی موږ د ښار په مابینځ کې یو د کلیسا راسته طرف ته ولې یې بدلومه بلاک بیرډ ستاسو موقعیت چیرې دی هلته وګورئ دښمنان دي حمله پر وکړئ ټکان پر وکړئ ټکان پرېوځئ دوه نفره موټر ته خیږي پوه شوم صاحب زه یې وینم په موټر کې دوه نفره ووله راکټ دی پرېوځئ صاحب الټي ته خو به ښه او وای هغه غوټه دې ولیدله ها ته یې وژغورلې که زه وای زخمي کېدلم او دا هغه ساده پاده صدرې نه دي هغه خلک چې اغوندي دا ډېر خطرناکه دي دا موږ باید بل ځای وغورځو اوه ای سني دا یو سم ځای وغورځوه سمه ده هدف په امنیت کې دی سره سم سئ یو شمال ته درې ختیځ ته ستاسو هدف تللی دی ښه زه په تاسو فخر کوم
موږ ټوله یو یو. مرستیال هدف په امنیت کې دی او راکټ مې وغورځوئ. مننه یار. ستاسو عملیات نه دي پوره سوي، تاسو هغې تعقیب کوئ. تاسو نیمایي ترهګر ونیول. صاحب به هدف په امنیت کې دی. دا جنګ لا نه دی ختم سوی. اوس غوږ ونیسئ. هغه نور نیمایي ترهګر اوس تر سرحده اوړي. د تونل په واسطه د مکسیکالي څخه په 0.000 باندې موږ د هغه ایالت سره خبرې وکړې، خو اوس په تیارې درسئ او هلته به تاسو د ښار څخه د باندې کښته کړئ او هلته ستاسو قومندان پیټروس دی او نور معلومات به زه وروسته درکړم. په مخه مو ښه. پوه سوم اغلي، موږ باید د کشتیانو د تمځای سره نږدې کښته سو او هلته به د مکسیکوي قومندان او د هغه د ډلې سره ووینو. هغوی زموږ سره د مقصد په پیدا کېدو کې مرسته کولی سي او په جنګ کې مرسته کوي. ته د چیش په باره کې خبرې کوې؟ موږ تر اوسه ټول نه دي وژلي. او دا نور چیرې دي؟ هغوی د مکسیکو په سرحد کې دي. ډېر ښه. او هغه هلکان هغه به کښتۍ ته څنګه راځي؟ بوم هم ریچارډ په تمځای کې پاتېږي. مشران سمندري ځواکونه راستوي تر څو اصلي هدف پیدا کړو چې کار خلاص وي. دوی به هم د هغو سره ولاړ شي. سمه ده. زه فکر کوم چې زه او یو ګروپ به ولاړ سو. سمه ده. دومره ډلې دې دلې پاتې سي، تاسو د سمندري ځواک سره یوځای سي. سمه ده. موږ د لویدیځې خوا څخه و ښار ته داخلیږو. د لمر ختو تر مخه یوه ډله به و ټکساس ته ولاړه سي د جوریس سره. سمه ده؟ صاحبه موږ ټوله روان یو، هلته به زموږ سره څوک مرسته کوي. موږ ټوله به ځانونه پر خدای سپارو او بل مرکز هم مرسته راسره کوي. صاحبه دوم چینل. ستا د طیارې دربۍ خوښېږي؟ نور مې د عملیاتو څخه ډېره خوا توره سوه. که مو د عملیات ژر ختم کړه نو پر کورنګي سپور څه کور ته ولاړ شه. زه کورنګي ته ضرورت نه لرم. تا ته یې رخصتي درکړل؟ یاره ما خو هغو ته زنګ ووالي، هغو زه کور ته نه پرېښولمه. هغو راته ویل په دغه عملیاتو کې ور اوسه. صاحب بریدمنه زموږ دولت ډېر مصروف و چې دا کار یې ممکن کړی هېڅ وای. پروا نه لري. اوس هم ډېره مننه. دلته یو شی ستا باید چې تاسې پوه سئ. زموږ مشران دوی د مکسیکو د مقدشو څخه بیریږي. تیاره باید نه وي، دا دوی وایي. نو موږ باید د رادار لاندې کار وکړو. په دې ټولو پوهېږم صاحبه. ستاسو د کسانو د شتون څخه موږ ډېر منندوی یو، خو اوس ډېر ناوخته دی. باید چې ولاړ شو. راته ووایه چې موږ چیرې ځو. هغوی څو ډلې لري. سمه ده. موږ استخباراتو ویل چې هغه د تونل څخه استفاده کوي، چې هغه د شیدو په کارخانه کې دی. په دې ستاسو سر خلاصېږي؟ دقیق ځای نه دی رامعلوم، خو د دې نږدې به وي. ښه نو اوس به ورسو. په دا ځای چې تاسې عملیات کوئ هغه تر ټولو زیات خطرناکه ځای دی. د هغه ځای په هر کونج کې د دې نفر شته. هغه درنې وسیلې لري. تاسو به خپل هدف ته اسانه نسئ رسېدلی. صاحبه موږ د اتو هېوادو مرسته لرو. دې ته ضرورت نشته چې ووایم چې موږ د هېچا په کیسه کې نه یو. که دوی په هغه کارخانه کې شته نو موږ هلته ورځو. بریدمنه ته چې هر ځای غواړې زه دې بیا یم. ستا لپاره اماده کړه ځکه چې دا ډېر غټ عملیات یې. ته 7 نفره یاست او تاسو د څو ډلو سره جنګېږئ.
کله چې تاسې په خپل هدف تونل ته ننوځئ دوی به لکه پیران ورک سي. ماشین ورکه. تاسو به دغه تونل ته ورسئ او 1 کیلومتر به مخ ته ولاړ سئ. هلته به زما لپاره لاره در وښیي چې و دغه ساحې ته ورسېدلاست. نور زما کار خلاص و. نور ستاسو کار دی. بریدمنه مرور نه نوځو. اوس ولو رسیاله موږ به نه درېږو. موږ خپل هدف ته په تیزي سره ورځو. اوس ونه موږ په 10 ثانیو کې کښته کېږو. موږ د جنوب طرف څخه ور داخلېږو. درځئ تیز در وزغله. درځئ دا موټرانه وګرځوئ. دی راغله. موږ باید ولاړ شو. همدا اوس. درځئ ته د لیپ پاته شه. صیبه 2 کسه د لیپ پرېږده. هلته وګورئ هلته.
آماده وسې دی راله وایمي وایمي ته د لیلاندې خزه څه پروت وکئ راپسې سي تر ګیټه ولاړ سئ کاله ته د مخ و دروازې ته ورسه ژر سه کاله ته ګوره کوم هدف چې موږ درلود دی د هغې ځای دی څه مشکل دی موږ به کامیابي ترلاسه کړو بدلوم یې موږ ولې ولاړ یو موږ یو صاحبه ارشد د دې په اړه به کورنۍ ته څنګه وایو نور شاته مه ځئ سمه ده درځئ شی نسته Garnet!
بریدمنه مرستیاله زه دلې یم تاسو ورځئ زه امنیت نیسم تاسو ورځئ Stauber! تاسو ورځئ تاسو ورځئ وځغله مرستیاله اولې ډلې دا دوامه ډله ده تونل په امنیت کې دی دشمنان ټوله ختم سول بریدمن او مرستیال مړه سوله زه بیا تکراروم بریدمن او مرستیال مړه سوله ستا پلار ډېر ښه سړی و د هغه سره غټېدل او د هغه سره لویدل یو څه زور غوښتل که چیرې ته یوازې سوې نو د سمندر غاړې ته وځه تر څو یوازې د اوبو غږ او ږغ واورې پوښتنه به دا چې ولې دی او ولې زه مړه سوو په یاد یې لره چې ستا په رګو کې د یوه جنګیالي وینه روانه ده هغه څه چې ستا د پلار څخه یو بهادر او غیرتمند جنګیالی جوړ کړي وو هغه به و تا ته هم عزت او شهرت در په نصیب کړي دا بیرغ در سره وساته در سره کول پیکه داسې وساته لکه ته چې په زړه کې ارمانونه ساتې موږ خو انسانان یو پر انسانانو هره کمالات راځي د غم خوشحالۍ مینې او جنګ د احساساتو په کنټرولولو او په غم زغمولو کې تر انسانانو بل هیڅوک زورور نشته انسانان اراده لري هدف اراده د تیر په څیر استعمال کړه او د خپل ژوند تر ټولو مهمه کیسه د یوه یاداشت په کتابچه کې ولیکه
د امریکا د رئیس جمهور د طرفه او د عامو خلکو لخوا څخه دغه بیرغ درکوم او تاسو یې د خپل خاوند د بهادرۍ په ارشیف کې کښېږدئ او په دې غم کې زه در سره شریک یم. یو بل بیرغ مې هم راوړی دی، دا فکر کوم ته پیژنې. راک وهر عملیات ته دا د ځانه سره وړئ. موږ ټول ستا سره په غم کې شریک یو. بریدمن دې خدای وبخښي، خدای دې وبخښي. زما د مرګ د مخه دا خطونه ما خپل ملګري ته ورکړي وه. ما ده ته ویل چې د دې کاغذانو څه به زه یو تیاره جوړوم، خو پر لارې مې بیا فکر وکړي چې د دې څه ولې تیاره جوړوم، دا هر څه باید تا ته درکړم. داسې ژوند وکړه چې د مرګ بیره ونسي کولی چې ستا و زړه ته ننوځي. هېڅ چا ته د مذهب په سترګه مه ګوره، هر انسان ته د هغه اخلاقي رویې او ژوند په سترګه وګوره. د هر چا احترام کوه تر څو ستا احترام وسي. خپل ژوند وکړه، ژوند مکمل کړه. په ژوند کې د هر څه ښایسته کړه. لږ ژوند وکړه خو د ډېر عمر کار پکښې وکړه. هغه داسې چې د خپلو خلکو خدمت وکړه. کله چې ستا د مرګ وخت راورسېږي نو د هغو خلکو چمونه مه کوه چې زړونه یې د ویرې څخه ډک وي. داسې چې د مرګ وخت یې راورسېږي نو دوی د نور ژوند دعا کوي او خدای ته وایي چې خدای نور ژوند راکړي، زه به دا هر څه سم کړمه. مرګ ته په خوشحالۍ ورسه، داسې لکه یو اتل چې د جنګ د میدان څخه په فخر را روان وي.
saw was smoke and fire. I didn't feel a thing. But suddenly I was rising higher, and I felt like I just made the biggest mistake. When I thought about my unborn child, when I thought about my wife, and the answer rang out clear from somewhere up above. No greater gift has man than to lay down his life for love. And I wonder, would I give my life? Or could I make that sacrifice? If it came down to it, could I take the bullet? I would. Yes, I would for you. Maybe you don't understand. I don't understand it all myself. But there's a brother on my left and another on my right, and in his pocket just like mine, he's got a photograph, and they're waiting for him back home. And it's weighing on my mind. I'm not trying to be a hero, I don't wanna die, but right now in this moment, you don't think twice. I'm wondering, would I give my life? Could I make that sacrifice? If it came down to it, could I take the bullet? I would. Yes, I would. You don't think about it right. You don't think about it wrong. You just do what you gotta do to defend your own. And I do the same for you. Yes, I would. Yes, I would. I would give my life